د مزار شریف ښاروالۍ د فردوسي څلور لارې د بیا رغونې چارې د یو خصوصي شرکت په مالي ملاتړ پیل کړي. د مزار شریف ښاروال د دغه چوک د کار د پیل پر مهال وویل چې د دې پروسې په پلي کېدو سره به د یاد چوک په پارک او ورسره تړلو سړکونو کې بنسټیز بدلونونه رامنځته شي. مکمل بازسازی میشه، در یک بخش نمیشه. مثلا سرکش کلان میشه، اول سرکش دور دوبرش قیریزی میشه، سابقهش دور میشه، خراب است، غیر معیاری است، کلان میشه. دوم کتارایش جدید نو میشه، معیاری نو میشه، به جدید عصر برابر میشه. تقریبا این منارکی است، این نو میشه و پس اینجا یک فواره مقبول زیبا جور میشه. در چهار طرفی پارک فردوسی چهار فواره زیبا و مقبول ما و شما داشته باشیم که سرسبزی. نوموړی همدارنګه ډاډ ورکوي چې د روان کال په اوږدو کې به د ښار د ښکلا لپاره د مزار شریف په ټولو چوکونو او نورو بیلابیلو برخو کې عمومي بدلونونه راوستل شي. شهروالی مزار شریف یا رهبری شهروالی مزار شریف برای مردم متدین شهر مزار شریف اطمینان میده و وعده میده که انشالله العزیز پیش از زمستان شما شاهدی از او باشی که انشالله در کلگی چوکای شهر مزار شریف در پیاده روی شی، در سرکای عمومی شی. انشالله ما اطمینان میتیم انشالله العزیز که کارا آغاز میشه، نوسازی میشه، بازسازی میشه، کارای نو میشه، ترمیماتی میشه، در هر بخش میشه. په ورته وخت کې د پروژې مالی ملاتړ کوونکي وایي چې په دې چوک کې د امکان وړ بدلونونه پلان شوي او دوی هوډ لري چې د چوک د بیا رغونې چارې په معیاري ډول په 4 میاشتو کې بشپړې کړي. چوک فردوسی را با طلبانه از شهروالی با همکاری شهروال صاحب با همکاری شهروالی ما دوباره بازسازی و نوسازی میکنیم و انشالله که در مدت 4 ماه آینده ما تکمیل میکنیم کارش. په مزار شریف کې د فردوسی چوک او د یاد چوک د پارک بیا رغونه په داسې حال کې پیل شوې ده چې له دې وړاندې ښاروالۍ د یو نادولتي شرکت په مالي ملاتړ د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر ته په غځېدلې لار د شهر نو چوک د جوړولو کار پیل کړی و.